د ټولو نه اول خبره دا ده چې په سوات او بونیر صوابۍ یا نورو علاقو کې چې کم سیلاب راغلی دی دا د څه وجې نه راغلی دی دا د الله عذاب دی او که د الله عذاب نه دی ورونو دا د الله تبارک وتعالی عذاب دی د ژوندو دپاره ځکه چې کله ته الله تبارک وتعالی خفه کې الله به تا خفه کوي نو دا عذاب دی د ژوندو دپاره کم کسان چې په دې کې وفات شوي دي هغه شهیدان دي هغه بختور خلک دي هغه الله ته خوښ خلک دي ځکه احادیث مبارکو کې راځي چې کم انسان په اوبو کې وفات شو مړ شو دا شهید دی نو په دې سیلاب کې چې کم کسان وفات شوي دي دا شهیدان دي دا د الله په نسبت باندې غوره او بهتر خلک دي څومره غوره او بهتر خلک دي دومره غوره خلک دي چې الله تبارک وتعالی زمون خدمت ته هم محتاج نه کړل الله په سیلاب راوستل وفات شو شهیدان شو د دغه تیګو د دغه خاورو د لاندې دغه قبرونه جوړ شو غسلم په دغه سیلاب کې الله په خپل دغه غسل نه زمون غسل ته ضرورت راغی نه زمون دفن ته ضرورت راغی ځکه چې الله زمون نه خفه دی الله زمون په لاس باندې دغه خدمت نه کول غوښتل نو زمون خدمت تیم پرې نه خودل الله ورله په خپل په دې سیلاب کې غسل ورکو د دغه تیګو د لاندې ورله قبرونه جوړ دا الله ته بهتر او غوره خلق او الله ځان ته واغستل غم چاته پاتې شو غم ژوندو ته پاتې شو غم ما او تا ته پاتې شو وای الله مونږ له دا غم راکو ځکه الله خفه کړی دی مونږ الله غم جن کړی دی مونږ الله خفه کړی دی نو چې کله ته الله خفه کړي الله به تا ضرور خفه کوي بعضې خلک وایي چې دا د الله عذاب دی نو دا عذاب په دې کافرو ولې نه راځي عذاب په مسلمان باندې به راځي هغه پسې خو الله رسۍ پرانستې ده په کافر پسې هغه دپاره خو په دنیا کې مزې دي پلار د هغې بچې نه خفه کېږي چې کوم بچې ورته نازولی وي هغه بچې چې معمولی غلطي وکړي نو پلار ته ډېره صدمه او خفګان رسي کوم بچې چې د مخکې نه نافرمانه دی نو پلار یې وایي دا پکې هسې نه دی دا خو هسې لوپر شی دی خو چې کوم فرمان بردار او تابعدار بچې مې و هغه مې نافرمانه شو پلار یې په دې خفه شي که خفه نه شي الله تبارک وتعالی خفه کېږي د مسلمان نه ځان ته د نبی علیه الصلاة والسلام امتي وایي او خلاف کوي د نبی علیه الصلاة والسلام الله بدر باندې عذاب نه راولي لا اله الا الله محمد رسول الله دا کلمه او خلاف کوي د دې کلمې الله عذاب به نه راځي نو دا د الله عذاب دی د ژوندو دپاره باقي زمون سواد بونیر باجوړ داسې د پښتنو چې کومې سیمې او علاقې دي کو سوچو کې الحمدلله په دې کې حیا او پرده د نور علاقو نه ډیره زیاته ده دینداری پکې ډیره زیاته ده کومونز ګوري په پښتنو کې ده کو روجه ګوري په پښتنو کې ده بیا دا مشکلات او مصیبتونه او دا غمونه همیشه په پښتنو ولې راځي زما ذهن کې یو څو خبرې راځي دا لازم نه ده چې ما سره د هر سړی په دې خبرو باندې متفق وي خو ما ځان له سوچ کو چې زمونږ په پښتون قام باندې د الله د عذابونه او د مصیبتونه همیشه ولې راځي د ازمایښونه په موږ باندې همیشه ولې راځي د ټول نه لومبی اول وجه چې زما ذهن ته راغله نه هغه دا ده چې موږ پښتنو کې د علماو ګستاخي ډېره ده موږ پښتنو کې د علماو بېعزتي ډېره زیاته ده ډېره زیاته ده او احادیث مبارکو کې راځي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د عالم سره دشمنی وکړه د زما سره دشمنی وکړه چې د عالم بیزتی وکړه حدیث مبارک کې راځي د نبی علیه الصلاۃ والسلام بیزتی وکړه او الله
تبارک وتعالى فرمایي چې د نبی علیہ السلام بے عزتی وکړه د زما بے عزتی وکړه. زمون پښتنو کې د علماو ګستاخی ډیره زیاته ده. تاسو به یو پنجابي چرته نه لیدل چې داغه د خپل مولا سر په خنزیر پورې تړل کلک کړي. تاسو پنجابي چرته نه لیدل چې هغه د مولا سر راغست او پسپي پورې کلک کړي دي. اسی به تاسو چاته پنجابي ډیر کم بچرته داسي. اره ګناه پکشته د خود د خپل علماو ډیر قدر کوي پنجابیان. ډیر عزت کوي ډیر احترام کوي هر بل کوم سیوا د پښتون. تاسو کو خیال کړئ مخکې ورځو کې د سوات د یو ظالم قاری را لګېدل او د یو حافظ قرآن شهید کړو په سوات او واقع تاسو ته یاد ده یو ظالم قاری را ولګېد او د قرآن حافظ بچي شهید کو په والو ما مې دا بد شوی دي زما د مدرسې استاد مې دا بد شوی دي ما مې دا قاری نه د قاری په جامه کې یو ظالم او د قاریانو د بدنامولو د پار راغلی زما مدرسو د ټول نه زیات داغي مذمت کړو خو زمون پښتنو د اغي په اړه کې یو مدرسه یو عالم پرې نه خو د دې سیلاب نمخ کې لږ فکر وکړه د علماو کوم ګستاخی شروع و په سواد بنیر باجوړ په پښتنو سیمه کې سوچ کړی دی پنومي پټکی بی عزتی شروع و د دې کلی د دې علاقې د خلکو پوسټونه ما لیدل دي چې الله ته می د مولا نه خلاص کا ما بکتل او دا مې خپ یو غور سره قتل مې زما په مقتدیانو کې به یو تن داسې پوسټ خو چرته نه کوي او مې کو زما په مقتدیانو کې د یو تن پوسټ ما ولیدو چې د عالم خلاف کړي وو دا مې د الله سره وعده کړی و کو دغه مقتدی مرشد جنازې نه به انکار کو دغه مقتدی نکاح ونوام بچ بل څوک ولا راوله دا مې وایو د خپل مقتدیانو پوسټونه مې قتل په دې غرض چې زما په مقتدیانو کې بدای څوک نه خو دې کلی کسان مې پکې لیدلې د دې علاقې کسان مې پکې لیدلې دي غنی خان یو شعر دی ما له نور نه راځم په اخر کې داسې دی اخلاص مې د مولانا کنه داسې دی دا مې د دې علاقې د کسانو دغه شعرونه شعر کړیو او هغه کسانو چې دغه مولا ورله یو څو ورځې مخکې نکام تړلی و د عالمانو ګستاخی په مونږ کې ډیره زیاته شوې وه دې ورځو کې د سواد د واقعي نه وروستو چې کله دغه قاري بې ضمیره دغه ظالم یو طالب شهید کو کنه بیا مونږ دې ته نه دي کتلی چې دا عالم دی او دا طالب دی او دا د قرآن حافظ دی لوی عالمان لوی بزرگان دغه ګستاخی په مونږ کې شروع شو هر مدرسې ته مونږ په بد نظر قتل شروع کړو الله تبارک وتعالى بخپکی کنه بخپکی نو زما په ذهن کې چې زمون په سواد بنیر په دې علاقو باندې دا پښتنو سیمه باندې دا تکلیفونه ول راځي داغه اوله وجه دا چې د علماو بې عزتی په موږ پښتنو کې زیاته ده د علماو ګستاخی په موږ کې ډیره زیاته ده او د عالم سره دشمنی کول دا د الله سره دشمنی کول دي نو یو خو زما په ذهن کې دا راځي چې د سیلابونو وجه په پښتنو سیمه کې هغه د علماو ګستاخی کول دي دویمه وجه چې په موږ باندې د الله د مصیبتونو او د عذابونو ولې راځي دویمه وجه زما ذهن کې دا راځي چې د پښتنو سیمه کې زنا نشته بربندي نشته بے حیايي نشته بیلمازي نشته سود کول پکې ډیر زیات دي سود سوچو کې کنه په خپل علاقه کې په خپل کلی کې سوچو کې په بازار کې سوچو کې څومره سود روان دی الله ما ته خبر را رسي د خپل کلی د علاقې خبر را تم را رسي چې څومره کسان په سود کې ککړ دي څومره کسان سود کوي صرف دا یو خبره ده چې پیسې جمع کړه حلال او حرام یې مکو خو پیسې جمع کړه زامنو نه مې اورېدلې دي مولوي سي پلان راته وایي چې پلان کې زامنو ته وګوره څنګه پیسې ګټي تاسو اسې ناسې موږ ورته وایي چې دا خو د سود دی چې تاسو د سود دا پیدا کړئ کنه ته د سود دا پیدا کړئ کنه چې هغه سود دی نو تم پیدا کړئ کنه خو پیسې پیدا کړئ دویم زمون په علاقه او زمون په سیمه کې سود ډیر زیات عام شوی وو درېمه وجه چې د ظلم
ظلم زیاته هر هغه انسان چې دغه ذره بر طاقت رسي کنه هغه خپل زور استعمالوي په کمزوري باندې ظلم او ستم سره زیات شوی دی هغه په غټه سطح دی د زمونږ د ملک په سطح دی او د عوامو په سطح دی کو د ریاست د طرفه ظلم دی کو د عوامو د طرفه ظلم زیات شوی دی ظلم ډیر زیات شوی دی الله په دې سوشل میډیا باندې یو ویډیو چلیږي یو زنانه ده یقین فالله چې دا غي ویډیو ما کله کتلې ما ورته جوړلې دي زه دا غي ویډیو د پوره اوریدو طاقت نه لرم دا غي په هغه आवाज کې دومره درد دی زموږ یو خورکې ده په بورکه کې پټه ده د خپل خاون تصویر په لاس کې نیولې دی او ګرځي وای مال زما خاون پیدا کړي سر وهلي بار وهلي پسې ګرځي او د قران آیت وای څنګه چې یعقوب علیه السلام به فرمایل چې یا اسف علی یوسف هی افسوس یوسف و یعقوب علیه السلام په یوسف پسې غمجن ګرځیدو زه خپل یوسف د ادارو نه غواړم زه په خپل یوسف پسې ګرځم څومره ظلم شروع دی بربریت شروع دی زیاته شروع دی یو تور سر وخلې ګرځي ما ته زما خاون وخی کنه چې مړ دی کو ژوند دی ظالمانو دا ورته وای کنه موږ شهید کړي نشته وایا چې زړه صبر شکړه کو ژوند دی خو ملاقات ورسره وکړه وای دا ستا خاون دی الله ظلم او زیاته چې کله شروع شو کنه چرته په دغه ملک او دغه ریاست خاطه ورځ نه مومي ملک د هر قسمه ګناه سره چلی دی شي د شرک سره د کفر سره د هر ګناه سره ملک چلی دی شي خو د ظلم سره نشي چلی دی چې کوم ملک ظلم کېږي کوم ریاست کې ظلم کېږي کوم علاقه کې ظلم کېږي دغه علاقه په خاطه ورځ نه مومي ظلم زیات شوی دی زیات شوی دی هغه کو د ریاست د طرفه دی کو هغه زموږ د عوامو د طرفه دی نه هر سړی چې څومره طاقت رسي دومره په بل باندې ظلم کوي جواز د ریاست نه ګیله نه ده خپل کلی علاقه کې وګوره کنه په دې خپل کلی علاقه کې وګوره زورور سړی دی مخې ته ولا څوک نشي راتلی هر څومره شاملات راګيري هر څومره خوړونه راګيري هر څومره میدانونه راګيري څوک ورته ویلی شي چې دا ولي کوي کو یو غریب سړی چرته معمولی یو انچ دیوال خو ټول کله پس را پاسېدل کني را پاسره سکه لاري بنده ظلم او زیاته چې کمزې کې شروع شو دغه ځای به چرته په امن سره نه نبی علیہ السلام یو صحابي ته وصیت کو ای زما صحابي د مظلوم د اهنه ځان وساته ګوره مظلوم د اهنه اتق دعوه المظلوم د مظلوم د اهنه ځان وساته تا ورته سپېړه ورکړه تا ورته کنځلې وکړې چې تا ور سره سکه ولا هغه دې ور سره وکړه تا پسې مخ نشو راګرځولې جستانه لک اخوا شو کنه اسمان ته وکتل وی الله ته خو یې نو الله ته خو یې نو زم ای ظالم چې کله مظلوم اسمان ته وکتل او یا زما بد ورځ شروع شو او زما بد ورځ شروع شو ځکه حدیث مبارک کې راځي و چې د مظلوم اواز څنګه د خلینو اوزي دا ډایرکټ د الله د عرش سره ډغروي د الله او د مظلوم په منځ کې پردې نه وي او چې کله دا عهد الله عرش ته ورسي الله تبارک وتعالى فرمایي اے مظلومه زما دې په خپل ذات باندې قسم وي زما دې په خپل لوی باندې قسم وي زما دې په خپل لوی شان باندې قسم وي چې ستا بدله به د دې ظالم نه اخلم اگر چې لږ وخت پکې ولګي د خپل علاقې ظالمانو ته وګورئ کنه چا چې به ظلمونه کول د خپل علاقې مشران رایات کوي د خپل علاقې د ټول نه لوی ظالم رایات کا نن سبا بنوسی خیر غواړي الله تبارک وتعالى
د مظلوم چرته بې ځای نه بیایي. نو دویمه وجه ما ته د دې عذابونو چې ښکاري هغه ظلم او ستم ما ته ښکاري، ظلم او زیاتې او ستم. الله نو یو خبره درته کوم، یو خو د علماو ګستاخي مه کوئ، د علماو بېعزتي مه کوئ. زه دا نه وایم چې زما د پارټۍ او زما د جماعت د عالم قدر کوه، زه وایم چې په نوم عالم دی دغه قدر کوه، په نوم عالم دی دغه قدر کوه. تېرو ورځو کې زه دلته کې د حسن مولوي صاحب سره په جومات کې په دوکان کې ناست وم، یو تن راغی د یو مولوي صاحب نوم یې واغست، پلان کې شته، داسې په الفاظو واغستم چې موږ یو عام سړی یادو، پلان کې شته. ما ورته حسن مولوي صاحب ورته ویل خو دلته نه یو نه دلته راځي، دلته نه راځي او نه دلته یي. روان شوم مولوي صاحب ته لکه دا لک د دې کلي دی، مې راوی غواړه چې راغی که نه. ما ورته ای پلان کې داسې مه وایه چې پلان کې شته، وایه پلان کې مولوي صاحب شته، د هغه لږ قدر کوه، لږ عزت کوه. ستا نه به په عمر کې هم کشري، عمر کې به درنه کم یقینا. هر څنګه چې دی عالم دی داسې نوم ورته ماله، اگر چې دا نوم د هغه نوم دی څه بده خبره نه ده، خو لږ عزت دا ده چې ته پلان کې مولوي صاحب شته. زه دا نه وایم چې زما د جماعت د عالم صرف قدر وکړه، زه هم په نوم عالم چې دی د هغه قدر کوه، د هغه عزت کوه، د هغه احترام کوه.